لوږه را باندې وغمیږي، نه باید تنده را باندې وغمیږي، نه باید ستړیا را باندې وغمیږي، او نه باید بېخوبي او بدخوابي را باندې وغمیږي، نه باید زخم او شهادت تکلیف راکړي. ځکه زموږ او ستاسې مقصد هم دا دی چې دا پاکه خاوره او دا پاک وطن چې موږ تاسې د ازادۍ دپاره او په دې وطن کې د اسلامي او شرعي نظام د نفاذ دپاره په زرګونو شهیدان ورکړي دي. میندې بورې سوي دي، کشنیان یتیمان سوي دي، ناویانې کونډیانې سوي دي، او د دغو قربانیو په نتیجه کې د الله جل جلاله په خاص فضل او خاص نصرت سره موږ او تاسې د کامیابۍ پړاو ته رسېدلي. که چیرې اوس دا نظام خدای نکرده زموږ او ستاسې د غفلت څخه، زموږ او ستاسې د سستي او زموږ او ستاسې د ناغیړۍ څخه یا د نه متوجه کېدو په وجه باندې کمزوري کیږي، ضعیفه کیږي، یا خدای نکرده د لاسه څخه وځي، موږ او تاسې به بیا و هغو ټولو شهیدانو او خپلو شهیدانو مشرانو ته، کونډو او یتیمانو ته او دې ولس ته مسؤول یو. په ورځ د محشر به پوښتنه راڅخه کوي چې هغه نظام چې موږ په دغسې قربانیو او تکلیفونو باندې تر ثمر او نتیجې پورې راورساوه، تاسو بیا په څنګه اسانه طریقه دا د لاسه ورکړئ. هم به په سرحداتو کې، هم به په داخل د افغانستان کې شپه او ورځ پر ځان یې وکوو او د دې وطن حفاظت به کوو او د دې نظام حفاظت به کوو. د هیچ چا په تبلیغاتو، د هیچ چا په بېځایه او پچو خبرو باندې به نه خطا کیږو او خپل هدف ته به متوجه اوسیږو.